سلامونه خوږو دوستانو، هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو د خپل موبایل حافظه دوستانو زیاته کړو. دوستانو زیاتره مو ملګري وایي چې زموږ موبایل کې کوم داسې خاص شی هم نشته، خو د زموږ موبایل حافظه چې دی هغه یعنې پوره شوې او ډکه شوې دی. دوستانو تاسو به راشئ د سیټینګ برخې ته، او دلته به دوستانو سیټینګ برخه کې دلته راشئ په دغه کوم د تاسو چې کوم د بیټري او ترڅنګ تاسو د موبایل حافظه او یعنی ټول سټوریج ښایي دلته تاسو راشئ په دغه ډیوایس باندې دوستانو کلیک واخلئ. او زه دوستانو سره ځم دلته لومړی کې دغه اپشن دوستانو کلیک کوم تر څو دغه حافظه موږ سره لکه دغه هم پاتې شي، دغه 90 MB حافظه موږ سره هم دلته پاکه شي او یو څه اندازه نور ځای هم پکې دوستانو پیدا شي. کله چې دوستانو دغه وکړ نو دلته دوستانو تاسو زه راځم دلته لومړی سټوریج باندې کلیک اخلم او زه خپل سټوریج ګورم چې څومره دی. تاسو دوستانو کتلی شئ زما د موبایل سټوریج چې دی هغه 32 GB دی او ترڅنګ دوستانو اوس مهال 60 GB چې دی 0.7 GB هغه پوره ډک شوی دی او نور پاتې خالي دی دوستانو. نو دوستانو اوس به تاسو بیا راشئ خپل موبایل کې به ډایل فون راخلاص کړئ. کله چې دوستانو ډایل فون راخلاص کړئ دلته به راشئ *9900 او ترڅنګ به یې دغه هیش علامه پسې ووهئ، یعنې تاسو دوستانو راشئ ستوری به ووهئ او ترڅنګ به یې زینه ووهئ او 2 ځلې به نښ ووهئ او ترڅنګ به یې بیا 0 او بیا به راشئ لاندې زینه ورپسې ووهئ. کله چې دوستانو زینه پسې ووهله نو تاسو ته به دلته راسي دوستانو سیسټم ډم به تاسو ته دوستانو راخلاص شي او دلته دوستانو تاسو ته یو بل اپشن درکوي. اوس ښه دوستانو دغه ځای کې یو اپشن موږ دوستانو راکوي چې هغه د ډیلیټ ډمپ سټارټ لاګ کټ، او دغه اپشن مو دوستانو تاسو کلیک کړئ. دا بعضې په موبایلونو کې په دې لومړي سر کې راشي او د بعضې کې بیا دغه ځای کې په دریمه برخه کې راشي، خو تاسو به دوستانو د نورو سره هیڅ کار نه لرئ. دغه اپشنونو سره به تاسو هیڅ دوستانو کار نه لرئ، تاسو صرف کار چې دی هغه به له دغه اپشن سره وي. یعنې دوستانو له دې څخه ښکته کوم اپشنونه چې دي په دې سره به هم تاسو کار نه لرئ او دا څخه چې پورته څومره دي د سره به هم کار نه لرئ. صرف دغه اپشن چې دی دوستانو دغه اپشن سره به تاسو کار وي. همدغه اپشن به دوستانو تاسو بیا راخلاص کړئ، په کلیک به پرې واخلئ. کله چې دوستانو کلیک پرې واخیست او دلته به راشئ په دغه اوکې اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله چې دوستانو په د اوکې اپشن باندې کلیک واخیست تاسو به دلته څخه بیک شئ او تاسو به راشئ دغې برخې ته به خپل موبایل ریسټار کړئ. دا ریسټار کوئ دوستانو زه هم راځم اوس د خپل موبایل ریسټاروم. خپل موبایل پسې ریسټار کړئ نو د تاسو په موبایل کې به 1 GB فری حافظه دوستانو زیاته شي. نو دغه سیټینګ په زیاتره ټیټ ورژن موبایلونو کې ښه کار کوي که نه، یعنې ښه کار کوي په د ټیټ ورژن موبایلونو کې او بعضې په د جګ ورژن موبایلونو کې بیا. نو دوستانو د تاسو موبایل کې 1 GB فری حافظه دوستانو زیاتېږي نو دغه طریقې سره نو بعضې زیاتو موبایلونو کې کار کوي. زما خپل هم کتلی دی که نه، زیاتو موبایلونو کې مې کتلی دی هم په د ټیټ ورژن موبایلونو کې زیات کار کوي. نو دغه ویډیو دوستانو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښ وي نو درسره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې چې زه راځم د الله په امان.